دمکۍ د لیویز د پولیس ایسي و تحصیلدار و پلانه و پلانه د دې به خار نه خوري. دا هغه ماران دي، هغه لنډ سوي ماران دي چې غاښونه یې وتلي دي، زار یې نشته، د دې به کته نه بیریږي. حاجي صمد په سپینه ږیره باندې د دادو ما او مطیع الله خان به ورسره غلي ولو، یعنې په دغسې بد حالت کې وو، په داسې بد حالت کې وو چې یعنې د ده سره موږ ملاقات کوئ د دادو په جیل کې ولې پر پیر کس باندې زر زر روپۍ راکړي چې د ده سره ملاقات وکړو. یعنې هغه سړی په جیل کې ناست دی، الټه یې موږ ته دا تسلي راکوله چې زه ډېر خوشحاله یم. که نن هم د دغه جیله دی ما وباسي، زه دغه خبره کوم چې ته زما قاتل یې ریاسته، ته د پښتانه قاتل یې. نن چې په بلوچ کې بي واي سي د مارنګ بلوچ په شکل باندې راپورته کېږي، هم د دغه پی ټي ایم مهرباني ده، هم د هر څه د پی ټي ایم واخیستو. نن مارنګ د بلوچ مخکښه لیډره. سیاست پر لالچ و، پر شنه ټانکۍ و، پر سړک و، پر نوکري باندې روان دی. او تاسو دا فیصله وکړه، دا مې براک فیصله وکړله چې تاسو پی ټي ایم ته راجلب سواست، ځکه پی ټي ایم چې دی، پی ټي ایم ملتیا هر څوک نشي کولی. د پی ټي ایم ملګرتیا هغه څوک کولی شي چې څوک تر خپل سر او تر مال تیر شي، نو هغه به پی ټي ایم کوي. پرونده پورې به چې پښتانه وژل کېدل، نو به دوی ویل چې دښمن ډېر زورور دی، دښمن ډېر زورور دی. خلک نه پوهېدل چې دښمن نو څوک دی، د اسمانه راځي، د مځکې راځي، دښمن څوک دی. خو پی ټي ایم دغه یو جرأت وکړي چې اول سلوګن یې دا ورکړي چې یې جو دهشتګردي ہے اس کے پیچھے وردی ہے. او دلته زموږ مسافر مزدورکاره سیندي وروڼه هم ناست دي، لکه چې د سیندیانو سره زموږ ډېر ښه ربط په سیاسي حواله دی. تاسو بار بار دا یوه خبره وکړله چې د برښور پر دې سپېره خاوره، برښور په تاریخ کې یو ډېر زیات اهمیت لري. څه وخت چې سکندر د پښتنو سیمې اشغالولې، نو سکندر پر دغه کږه ویاله تللی دی افغانستان ته، او برته پر دغه کږه ویاله راتېر شوی دی، پر تل و پر دوکۍ باندې تللی دی. دویم په 1921 کې چې کله د وزیرستان څخه وزیرو د انګریز خلاف بغاوت وکړي، خوست ته ولاړو، امان الله خان هلته یو ځای کړل. نو دغه وزیر چې و دا به راتلو برښور ته، دلته به د برطانوي انګریز پر پوجونو باندې یرغل کوي، بیا به تلل. نو ځکه برښور په تاریخ کې یو ډېر ښه مقام لري، که یې موږ وپلټو ویې ډېر څه به پیدا کړو. ستاسو مننه چې نن په دغه حالات کې چې یوه خواته د خودپرستۍ و، د خود غرضۍ حالت دی، سیاست پر لالچ و، پر شنه ټانکۍ و، پر سړک و، پر نوکري باندې روان دی. او تاسو دا فیصله وکړه، دا مې براک فیصله وکړله چې تاسو پی ټي ایم ته راجلب سواست، ځکه پی ټي ایم چې دی، پی ټي ایم ملتیا هر څوک نشي کولی. د پی ټي ایم ملګرتیا هغه څوک کولی شي چې څوک تر خپل سر او تر مال تیر شي، نو هغه به پی ټي ایم کوي. ځکه چې نن خو د غړیتوب غونډه ده، یو کمیټه به ټاکو د ذموارو ملګرو د تنظیمي طور. تنظیم چې دی، تنظیم داسې معنا لري لکه د انسان په باډۍ کې چې د ملا اډ دی، ملا اډ چې ته مات کې د انسان ټول سیستم چې دی د باډۍ ده هغه مفلوجه سي. تنظیم یو داسې معنا لري لکه یو کور، ځکه چې موږ یو کور چلوو، هلته پلار، مشر ورور، بل 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 د هر سړي خپل لار و، خپل دغه چې ده طریقه کار چې ده هغه معلومه ده. پی ټي ایم تاسو ته معلومه ده چې په 2018 کې د پاکستان د فاشیست ریاست او د دوی د استعماري ادارو
چې کوم ظلمونه په پښتونخوا وطن وزیرستان او در جنوبي پښتونخوا پورې چې دوی کومې جنازې کومې دغه وکړلې نو هر څه چې به وژلو که به ځنګلونه سېځول که به معدنیات لوټل نو پښتانه دومره تر پریشر او تر وام لاندې ناستو چې کاکانو په وجود یې زه نو څه کوم دا خو نو ما وژني مګر دا ظلم آخر پی ټي ایم دا ځای ته ودروي چې پی ټي ایم جوړ سو پی ټي ایم د ظلم او د ریاست د بربریت او د جبر په خلاف باندې راپورته سولو و پښتنو ته جرأت ورکړي د اواز پورته کولو جرأت یې ورکړي د منظمه کېدو جرأت یې ورکړي همدا شعور یې ورکړي پرون د پرې به چې پښتانه وژل کېدل نو به دوی ویل چې دښمن ډېر زورور دی دښمن ډېر زورور دی خلک نه پوهېدل چې دښمن نو څوک دی د اسمانه راځي د مځکې راځي دښمن څوک دی خو پی ټي ایم دغه یو جرأت وکړي چې اول سلوګن یې دا ورکړي چې یې جو دهشتګردي ہے اس کے پیچھے وردی ہے هر چاته معلوم سلو چې ما څوک لوټي ما څوک وایي بیا نامعلومه دشمن ہے بالکل و پښتانه ته دغه سی ور وپېژندي یې جو نامعلومه یې هم معلومه ځکه د هغه ظلم او بربریت په خلاف باندې پی ټي ایم خپله مبارزه را شروع کړه په دا اوه کلنه مبارزه کې تاسو داسې شی نسئ ثابتولی نه پښتون ولس خدای مکه ثابتولی شي چې پی ټي ایم نن د کام پر سر باندې سوداګري وکړله نن هم ته وګوره ملک نصیر خان کوکخیل په سپینه ژیره باندې په جیلونو کې ګرځي او راګرځي ملک ولی خان کوکخیل د ملک نصیر خان کوکخیل جرم څه و دا جرم یې و چې د 11 اکتوبر د جلسې دپاره یې و پښتنو ته په خیبر جمرود کې د جلسې میدان ورکوي نن دی په سپینه ژیره باندې یعنی په یو درواغجن اف آی آر کې درننه پورې ملک نصیر خان کوکخیل خوزدار لیدلی نه دی خو پر ده باندې یو دغسې ناوړه اف آی آر کوي چې سړی اریان ورته پاته وي حاجي صمد په سپینه ژیره باندې د دادو ما او مطیب الله خان اوس ورغلي ولو یعنی په دغسې بد حالت کې وو په داسې بد حالت کې وو چې یعنی د ده سره موږ ملاقات کوئ د دادو په جیل کې ولې پر پیک کس باندې زر روپۍ راکړي چې د ده سره ملاقات وکړو یعنی هغه سړی په جیل کې ناست دی الټه یې موږ ته دا تسلي راکوله چې زه ډېر خوشحاله یم که نن هم د دغه جیله دی ما وباسي زه دغه خبره کوم چې ته زما قاتل یې ریاسته ته د پښتانه قاتل یې علي وزیر په یو دغسې حالت کې ساتلی دی چې په لکه څوک په هغه کې مرغان وساتي دی په دونه شي کې ساتلی دی د علي وزیر 18 جنازې د کوره ورکړي دي د دې کام دپاره یې ورکړي دي د دې کام د سیالۍ و د خپلواکۍ دپاره یې ورکړي دي همدغسې د پی ټي ایم ډېر انسانان ډېر ملګري تر ننه پورې په ډېر بد حالات کې پراته دي نن هم خلک خبره دا کوي چې منظور پښتون چیرې دی منظور پښتون په دغه پښتونخوا کې منظور پښتون هغه مبارزه ده هغه یې لار ده خو چې راځي دا د تحریکونه تاسې وګورئ انقلابي تحریکونه تاسې وګورئ پر انقلابي تحریکونو باندې دغسې دورې راځي چې 2 قدمه مخته ځي کله کله بیا د ریاست د بربریت او د جبر څخه بیا 2 قدمه وشاته ځي د نړیوال کامي تحریکونه او انقلابي تحریکونه تاسې وګورئ چې ډېر وختونه د هغه مشران چې هغه بیا انډرګراونډ دي انډرګراونډ دغه کوي یعنی پی ټي ایم و مظلومو قومونو ته شعور ورکوي و مظلوم سندي ته شعور ورکوي ګلګت بلستان ولایت ته شعور ورکوي و بلوچ ته شعور ورکوي نن چې په بلوچ کې بی وای سي د مارنګ بلوچ په شکل باندې راپورته کیږي هم دغه پی ټي ایم مهرباني ده هم د هر څه د پی ټي ایم واکسو نن مارنګ د بلوچ مخکښه لیډره ده ځکه پښتون یو دغسې قام دی چې په لر و بر کې لیکن
موږ په سیاسي تور باندې سره تقسیم یو، مګر پر کام او پر ملي اهدافو باندې باید چې یووالی وکړو، پر دې باندې کمپرمایز ونه کړو. که نن په توبه کې د توبې د معدنیاتو او د توبې د غرونو د لوټمارۍ خبره کېږي، پنجابی راځي پنجابی استعمار لوټماري کوي، پی ټي ایم بیا ورسره مخته ولاړ. خدای مکه که په برشور کې یو ستړی راځي تر ټولو تر مخه به پی ټي ایم ولاړ وي. په برشور کې چې نن د غړیتوب غونډه کېږي، یعنی دا څه د سونې تاج نه دی چې دا ملګري پر سر کوي، دا ازغن بار دی پی ټي ایم دی به په شا وړي، ځکه چې دا ملګرو جرأت کړی دی چې د برشور په ښار کې، یعنی دوی نور ځای هم تللی سو، نور پارلماني پارټۍ له هم تللی سو، بل ځای له هم تللی، خو دوی د کام درد لري، دوی د کام لوږې و سپږې او بدبختۍ احساس کړي دي. دوی کتلی دي چې زما خلاصون، زما د کام خلاصون د جبر او د فاشست ریاست خلاصون د هغه چې ممکن دی هغه په پی ټي ایم کې دی. نو ځکه دوی چې دا فیصله کړې ده، دا بیا په ډېر سوچ کړی، دا بیا په ډېر فکر کړی، دا بیا په ډېر وخت کړی. بیا به هم د دې بعد یاره ملک مجید راغلی و، نن ته ورته ناست وه، ملک مجید خو تا په وژني. ملک مجید خو د خپل ځان و د خپل کور دپاره خدای پردی د دپاره سلسله پرده. دی چې نن په دا سپینه ږیره باندې کله په برشور کې ناست وي، کله په ژوب کې ناست وي، کله چیرې ناست وي، د دې کام دپاره ناست وي. ځکه چې د ده کورنۍ، د ده تاریخ راوګوره، د ده نیکه څه، د ده د کاکانو څه، د ده د مشرانو څه، دوی همیش د کام خبره کړې ده، د ملي سیاست او د ملي اهدافو خبره کړې ده. په کوچنۍ په ډېر کم عمر کې د جیلونو ته تللی دی او تر ننه پورې دا شی قبول کړی دی، هم یې مرګ قبول کړی دی، هم یې ژوند ورته وقف کړی دی، هم یې هر څه ورته دغه کړی دی. نو دې د برشور ملګرو ته تاسو ته یو بار بیا آفرین وایو، یعنی تاسو به منشور ته بخښنئ، د پی ټي ایم څه غواړي، د پی ټي ایم اهداف څه دي، تاسو ته به سټډي سرکلونه هم جوړوو، تاسو ته به مختلف ملګري راځي، په میاشت کې مې غواړئ، په 15 شپې کې مې غواړئ، یعنی موږ به دوی ته سټډي سرکلونه درکوو، موږ به دوی ته کتابونه درکوو. کوشش وکړئ د برشور په دې بازار کې یو کوچنی دکانګۍ پیدا کړئ، په هغه کې یو کوچنۍ لایبرري خلاصه کړئ چې دا ملګري پر هوټلانو باندې ناست د غره په لمنو کې ناست، دا غر به د خپل دفتر ته سره راټول کړي، دې ته زده کړه ورکړي چې یعنی پی ټي ایم څه غواړي، پی ټي ایم اهداف څه دي، چې په دې باندې موږ بلد سو، بیا دښمن په موږ باندې جګېدی نشي، مخالف په موږ باندې جګېدی نشي. خو یوه خبره ده چې د دمکۍ، د لیویز، د پولیس، ایسیو، تحصیلدار و پلانا د دې به خار نه خوري. دا هغه ماران دي، هغه لنډ سوي ماران دي چې غاښونه یې وتلي دي، زار یې نشته، د دې به کته نه بیریږي. دا د پی ټي ایم سودا چې دوی کړې ده، دا دوی د سر په سودا کړې ده. دغه د سر سودا به ساتئ د دې کام دپاره او هر څه به د دې کام دپاره کوي. ډېره مننه، کور ودان.